الدنیا خلف القفا، دنیا شاته غرزولی. وذاق الهوا طعم الجفا، خپل هوا ته د جفا طعم ورزکلی، یعنی د هوا تابع نه د هغې ته ظلم کوي. قلت له ما ورته دا خو تصوف شه، دا خو صوفي شه. ما تصوف، تصوف څه ته وایي؟ قال التألف والتطرف والاعراض عن التکلف. یو خو تألف دی چې خلک ځان ته نږدې کول دي، دا هیڅ الفت دی. بل تطرف دی، ځان ته والی دی د اهل دنیا شاهانو دینا. بل اعراض دی تکلف نه، تکلفات بنه کوي. ما ورته تصوف دا معنا دی کې نورم لګا زیاتواله راتو کا. مت تصوف قال تسلیم تصفیه القلوب لعلام الغیوب، صفائی د زړه علام الغیوب تسپارلی. ما وی له احسن من هذا مت تصوف، فقال تعظیم امر الله وشفقه العباد الله. ما ورته احسن من هذا من الصوفی، قال من صفا من القدر، چې د قدراتونه پاک وي. وامتلأ من الفکر، تفکرات فی اسماء الله هغه کوي. وتساوی عنده الذهب والمدر، د په نسبان لوټه او سره زر یو شان وي. وسمعت بالفضل نصر بن ابي النصر يقول سمعت علي بن محمد المصري يقول سئل سر السقطي عن التصوف. هغه ویل تصوف خلق کریم یخرج الکریم الى قوم کرام، خ اخلاق قوم کرام تخکار کول. سمعت ابا حمام عبد الرحمن بن مجيب الصوفي وسئل عن الصوفي فقال صوفي څوک دی؟ لنفسه ذابحا، خپل نفس لره لالون کې دی. ولهواه فازحا، خپل خواهشات هغې لره شرمون کې دی. ولعدوه جارحا، وللخلق ناصحا، خلقو ته نصیحتونه کوي. او دائم الوجل، همیشه ریدونکی. یحکم العمل ويبعد الامل، اوږده سوچونه لري وي. ويسد الخلل، وحزنه صنع، کاروبار د غم وي. عيشه قناع، زندگی د قناعت وي. فحق سر عارف وي. وعلى الباب عاکف، باب عاکف مانا خپل کور کې معتکف وي، تیار نه وي او د خلکو سره خلطیات نه لري. معجم وسیط د لغتو کتاب اول جلد 529 کې د صوفي معنا کوي. صوفي چاته وایي؟ من یتبع طریقة التصوف والعارف بالتصوف. واشهر الاراء فی تسمیتی، چې صوفي ولی وایي انه سمی بذلك لانه یفضل لبس الصوفي، دوی به دا بهتر ګڼله.